بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم پنوم د الله سره چې بے حد مهربان دی او ډیر زیات رحم کوونکی دی. تلک الرسل، دغه رسولان، دغه پیغمبران، فضلنا منگا غرواله ورکړل دوی لا، فضلنا منگا غرکړي دی بعضهم زنی د دوی نه علا بعضن په زنو باندې، منهم زنی د دوی نه من اغدی کلم الله چې خبر ور سره کړی وی الله تعالی، ورفع پورته کړی دی الله تعالی بعضهم زنی د دوی نه درجاتن په درجو کې، په ډیرو درجو سره، درجاتن په ډیرو درجو سره. واتینا عیسی ابن مریم، موږ ورکړو عیسی زوی د مریم ته البینات کار معجزې، البینات واضح دلائل، صفا دلائل. ایدنا هو موږ دې مضبوط کړو، ایدنا موږ دې امداد کړو بروح القدس، پاک روح سره، روح پاک سره په جبرئیل السلام سره. ولو شاء الله چره غوښت الله تعالی مقتتل الذین، نو جنگ بنوي کړي آکسانو، من بعدهم چې رستو د دوینا، من بعد رست دینا ما جاتم البینات چرال دویتا البینات واضح دلائل، ولكن اختلفوا لیکن اختلاف کړو دوی، ومنهم نظر د دوی نه من اغسوک دی آمن چی ما راوړو، ومنهم اوزن د دوی نه من کفر چی کفر وکم. ولو شاء الله مقتتلوا، ولو شاء الله کرزاوی د الله تعالی، ولو شاء الله کچری خو خوی د الله تعالی کو غوختلې وی الله تعالی مقتتل الذين جنگ بنوي کړه، الذين کسانو مقتتلو دوی به جنگ نه وکړي، ولکن الله لیکن الله تعالی چره يفعل کای ما یرید هغه چرا دیوشي. یا ایها الذين امنوا، او د ایمان خاوندانو او ایماندارو، انفقوا خرچو کای ولګوي مما دا مال نه رزقنا چې موږ درکړل تاسو ته، من قبل مخکې دا غنا، من قبل مخکې دا غنا آیات چرابشي، یومنا غرض لا بیع فی چنشته خرصول پکې، لا بیع فی نشته خرصول غستل پاغه کې، ولا خلت او نه دوستی، ولا شفاعه او نه سفارش، والکافرون هم الظالمون، کافران چې نه پاخ ظالمان دي. الله الله تعالی چره لا اله نشره بل څوک حاجتونه پوره کوونکې حقدار د بندګۍ الا هو مگر دا یو الله دی. الحي همیشه ژوند دی، القیوم انتظام والا دی، القیوم قائم دائم دی، انتظام کونکې سنبالخ کونکې، القیوم نظام چلونکې دی. لا تاخذه ناراضی پد باندې سنتون پریشانی، ولا نوم او نه خوب، سنتون پر کالی د خوب غ جټکی، ولا نوم او نو خوب راضی. لهوشته د پارا ما غس فی السما د چ بسمانو کی، او ما غس فی را د چ بسما کی. منزل الذی سوق دی هغه سره، سوق دی هغه کس، یشفو چې سفارش وو کی، مینت جوړی وو عنده د په دربار کې، عنده د سرا پنځ د الا باذن، مگر پوکم د الله، مگر پوکم د
یعلم پویږي ما پاس باندې بین ایدیم هغه چې مخکې د دوی ندي و ما پاس باندې خلفهم چې رست دوی ندي ولا یحیطون دوی نشیرا ګرولې بشین هیڅ یو څیز من علمه د علم د الله تعالی نه الا بما شاء مگر هغه چې الله تعالی غواړي ولا یحیطون نشی معلوموله بشین یو څیز یا ولا یحیطون دوی نشرا ګرولې بشین هیڅ یو څیز من علمه د علم د الله تعالی نه الا بما شاء مگر هغه چې الله تعالی غواړي وسع کرسیو وسع زای کړه دې کرسیه کرسی داغو السماوات والارض اسمانو او زمکتا وسع فراخ د کرسی د الله تعالی اسمانو او زمکتا ولا يؤوده نستړی کیږي الله تعالی حفظهما پساتنه د دې دواړو باندې حفظهما وساتنه د دواړو باندې او هو العلی العظیم دا الله تعالی ډیر لوی دی العلی ډیر اوچت العظیم ډیر لوی دی لا اکراه نشته زور لا اکراه نشته زور په دین په دین کې ځکه چې دین واضح دی لا اکراه نشته زور کول په دین په منلو د دین کې په منلو د دین کې قد تبین الرشد یقینا ښکار شوی د هدایت من الغی د گمراهینا ښکار شوی د هدایت من الغی د گمراهینا فمن یکفر چا چې کفر کو بالطاغوت په طاغوت د غیر الله د بندګۍ د غیر الله په بندګۍ باندې کفر کو من یکفر نو چا چې کفر کو بالطاغوت په طاغوت باندې یعنی طاغوت غیر الله په بندګۍ د غیر الله ويؤمن بالله ایمان راوړ په الله تعالی باندې فقد استمسک کینند منګولې خه کړي فقد استمسک یقینا د منګولې ولګولې بالعروه الوثقا پاغه کړای مضبوطه باندې بالعروه الوثقا کړای مضبوطه لنفصام لها چنشته شکید الله غیر فارا لنفصام لها چنشته شلید الله غیر فارا لنفصام لها چنشته ماتی د الله غیر فارا ماتیږي نشلیږي نشکیږي نه والله الله تعالی چې سميعون علیم اوریدون کې په ذات ته الله الله تعالی چې ولی الذین دوزدا کسانو دے امن چې ایمان راوړل یخرجو مباسدوی من الظلمات تیرون الى النور رڼا د اسلام ته من الظلمات د تیرو د کفر او د شرک او د گمراهی او د جهالت الى النور رڼا د اسلام ته والذین کسان کفروا جو کافران دي اولیاءهم د دوی دوستان الطاغوت و شیطانان دي یخرجون مباسدوی من النور درنان الى الظلمات یروتا اولئک اصحاب النار دا کسان دو زخیان دی هم فیها خالدون مشبی دوی پدی جہنم کے علم ترایت نو گوری الالذی اغا قستا حاجت جگڑے کولا ابراہیم د ابراہیم علیہ السلام سرا فی ربه په حق د رب ددکی په بار د رب داغت ان آتاه الله الملک دا چې ورکړو الله تعالی غته بادشاہی چې ورکړو الله تعالی دتا الملک حکومت بادشاہت علم ترا ته خبر نه علم ترا ته ګورینا الى الذي
هغه سړی ته حاج ابراهیم چې جګړه کوله د ابراهیم اسلام سره چې جګړه وکړه د ابراهیم اسلام سره فی ربی په حق درب دده کې انا تاه الله الملک دا چې ورکړو الله تعالی د بادشاہت بادشاہي اس قال ابراهیم کله چې ابراهیم علیہ السلام وی ربی الذی رب زما غزاد ته یحیی چې ژوند کول کوي و یمیت او مړ کول کوي قال دوی انا احیی و امیت زمړ کول کوم او انا احیی ز ژوند کول کوم و امیت او مړ کول کوم قال دوی انا احیی و امیت ز ژوند کول کوم و امیت او مړ کول کوم قال ابراهيم ابراهيم السلام وي ان الله بشک الله تعالی چره یاتی بالشمس راول النور من المشرق د مشرقنا فات بها نتیرا ولا من المغرب د مغربنا نمر پریواتن وبهت الذي نحيران شول الذي اغسړ کفر چ کافرو وبهتا بس حیران لا جواب شو فبهت الذي كفر نو حیران کړي شو الذي اغسړ کفر چ کفر کړو والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته او کلذي یاتن ګوره اغسړی تا مر چاغه تیر شیو علا قریتن په یو کلی باندې وهي خاویتن وغار تاو شیو اغور زیدل علا اوروشا په خپل چتونو باندې قال دوی ان یحیی سرنګ بجوند کی هذه الله دا الله تعالی هذه دا هذا الله دا الله تعالی ان یحیی هذه سرنګ بدا ژوند کی الله تعالی بعد موت یا پس د مرګ دینا اماته الله پس مړو سات دلر الله تعالی میات عامن سل کالا پورا میات عامن سل کالا فاماته الله پس مړو سات دلر الله تعالی میتا من سل کالا ثم باسه نو بیا را پورته کدلرا قال الله ورته کم لبست سمره ایثار شوی سمره درنګ دي تیر کو سمره وخت دي تیر کو قال دوی لبست زی سار شوی ما وخت می تیر کو یومن یورز او باز یوم یا نیمرز یا باز دی یوی رز قال الله بل لبست بلکی تی سار شوی بلکہ تا وقت تیر کو میت عامن سل کالا فانظر گورا الى طعامک خپل خوراک تا و شرابک خپل سقاک تا خپل خوراک تا مو گورا و شرابک خپل سکل سیستا گورا لم یتسن چنی دی خراب شی لم یتسن چی خراب شی ندی بدبوی شی ندی وانظر گورا الى حمارک خپل خرتا ولنجلک دی پاچ منگو گرزو تا آیتن یو نخا للناس د خلقو د پارا یو لوی نخا خلقو د پارا وانظر گو الى العظام یردکو تا کیف ننشزوا سرنگی منگا ننشزوها سرنگی منگا خوزو غیلا څنګه پورته کو منګه اغه لرا کیف ننشزها سرنګه منګه خوزو اغا اډکی ثم نقصوا بیا منګه اغوندو دی اډکو تا الله من غوها فلما تبینا بیا چخکار شو حال دتا فلما هر کلچ تبین له خخکار شو دتا دا حال قال عالم دوی عالم زپوشم
ز پویګم ان الله بیشک الله تعالی چې الله کل شین قدیر پر سیز باندې توانه دی طاقت ولري قادر دی. و اس قال ابراهيم قال چې ابراهيم عليه السلام رب رب زما ارنی ما تو خایا کیف تحیل موتا سرنګ ته ژوند دی کوي مړی. قال الله اولم تو میں آیت یقین نہ کوي اولم تو من آیت ایمان نہ لري ته یقین نہ لري. قال دو بلا ولنا ایمان لرم یقین لرم ولکن لیطمئن قلبی لیکن چې تسلیو شي د زړه زما تسلیو شي چې مضبوط شي زړه زما. قال الله تعالی فخذني سراوالا اربعه من الطير سلور مارغان اربعه سلور من الطير د مارغانونا فسرهن را جمع کړه ځان سره او بیا چکنی کا فسرهن را جمع کړه ځان سره او بیا چکنی کا فسرهن پس یوځای قدوی ځان سره الیکا فلزان سره ثم جل بیا یو ګرځوا بیا کېدا علا کل جبل په هر یو غربان منهن د دوی نه جزن ټوکړه ثم دعوهن بیا بیرا طلب کا بیا ورته आवाजونو کا چر تخپل आवाजو کا او کبوتر تخپل او طاووس تخپل کړو تخپل کاغه تخپل ثم دعوهن بیا راو غواړه بیا ورته आवाजو کا یاتینا کا راضی وتا تساین په منډه باندې والم پوشن الله بشک الله تعالی چې عزیز زبردست حکیم حکمتون واده عزیز زور اور دے حکیم حکمتون والے. مثل الذین مثال لا کسان ينفقون چې خرچ کوي اموال خپل مالونه فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې کمثل حبتن پشان د دانې ده انبت چې اوټو کوي رازرغون کی سب سنا بلا وږي فی کل سنبلۃ په هر یو وږي کې میاتو حبا سل دانی وی والله الله تعالی چې ضعیف زیاتوي ثواب لمن یشاء چې چر پر وغاړي والله الله تعالی چې واسن علیم فراخ دے مهربان دی علیم پو ذات تے واسن فضل والا دے پو ذات تے الذين كسان ينفقون خرچ کوي اموال خپل مالونه فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې ثم لا يتبعون بیا ور پسې نه کوي بیا نه لګي په دې خیرات پسې ثم لا يتبعون بیا نه ور پسې کوي بیا نه لګي مان فقو ما په هغه پسې هغه سیس پسې ان په کوجو دې خرچ منن باطن ولا ظن تنگول تکلیف لهم دیر پارا اجرهم ثواب د دوی دے اجر د دوی دے اند ربهم د دوی طرف سکا ولا خوف علیهم نبیر په دوی باندې ولا هم یحزنون بدوی غم جنشی قول معروف خبر ومغفرة او بخنا خیر بهتر ده من صدقه د اغه صدقینا د خیرات نه یتبوها چې ور پسې شي اذن تنگول یتبوها چې ورپسې وی اذن تکلیف هغه پسې zarar یتبوا چې هغه پسې ولګي اذن تکلیف چې ورپسې وی تنگول والله غنی الله تعالی بے پروا دے حلیم صبرناک تے. یا ایها الذین آمنوا مومنان لا تبطلوا مخرب وای مبرباد وای صدقات مخفل خیراتنا بالمن پس باطلو سره ولا ذا پتنګ اولو سره کله دی پشان دا غچایون فکو چې خرچ کوي مالو خپل مال رعاء الناس د پاد د خودلو د خلق د ریا د خلق ولا یؤمن بالله یقین کوي په الله تعالی باندې ایمان نه راړي په الله تعالی باندې والیوم الاخر پر روز رستنه باندې په قیامت. فمثلون مثال د کمثل صفوان پشان دی او غټی دی کمثل صفوان په مثال د غټی صفا دی دیو صفا غټی
کمثل صفوان پشان دی یو کانی پشان دی یو تیگی دی یو گٹی دی صفوان حوار صفا علیہ ترابن چی پایبان خاوروی فاصاب وابلن نورسیگی دے گٹی تا وابلن تیز باران فترکہو نپری دی دیلرا صلدا صفا سترا لا یقدرون لا شین قادر نیوی دوی پہیسیو سیزبانی مما دا آسنا قصبو چی دوی گٹلی دی قصب کری واللہ اللہ تعالیٰ چی رہد لا دل قوم الکافرین ہدایت نکی خون نکی قوم کافرانو تا ومثل الذین مثال دا کسان مثال دا خلق ینفقون چی خیرات کوي اموال خپل مالونا خیرات کوي خپل مالونا لګي خپل مالونا ابتغاء مرضات الله د پار دل ټولو د رضا مونږه د الله تعالی وتثبیتا او د وجد یقین من انفسهم د نفسونو د دوی وتثبیتا او د پار د مضبوطولو من انفسهم د نفسونو خپلو کمثل جنتین پشان د یو باغ دی بربوتین چیوی پا یو اوچت ځای باندې بربوتین یو ډیرکای یا پا یو اوچت ځای غونډای باندې اصحابا وابلن چورسیږي هغې ته تیز باران فاتت اکلها نو راوړي دا میوې خپلې ضعفین ډبل زیاتې دوچندې فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا کچرت انرسیگی ورطا وابلن باران فَطَلٌ نپرخ ولی پورا دا فَطَلٌ شبنم اپرخ ولی پورا دا واللہ اللہ تعالیٰ چلے بما تعملن بصیر فاسبان جتا سمل کئی لیدون کرے آیا ودو احدکم آیا غورکی آیا غواری احدکم تاسون یو کس ان تکون له جنتن دا چیوی در پار یو باغ من نخین دا کجر و عنابن دا انگرو تجری چی بھئی من تحت حل انہارو دا لاند داغینا ولی نہرونا لہوی در پارفیا پدے کی من کل ثمرات ار قسم میوے واصابہ الکبر و رسیگی دتا بڑاوالے ولہوی در پارا ذریت معشومان بچی ضعفا کمزوری واصابہ اور سے دیباق اعصارن سخت ہوا سیلے طوفان فیہی چی بدی سیلے طوفان کے نارون اور وی فاحترقت چی اسی زیدے باغ لرا کذالک دارنگی یبین اللہ بیانوی اللہ تعالی لکم الآیاتی تاستا آیاتون افقل لعلکم تتفکرون باچی تاسو فکرو کئی سوچو کئی یا ایہا الذین آمنو او مومنانو یا ایہا الذین آمنو او مومنانو انفقو خیراتو کئی خرچو کئی ولگوئی من طیباتی لاغ صفا پاکیزم مالنا قصبتم چی تاسو گٹ لے دے ومما دا سنا اخرجنا چمگراو باسی لکم تاسو پارا من الارض دزمکنا ولا تیممو قسم کوئی راتم کوئی الخبیث دا گند مال پلیت من ہو دغنا تنفقون چ خیرات کوي تاسو لګوي تاسو ولستم نه تاسو به اخذي اغستن کی دلرا ولستم به اخذي نه تاسو د اغستن کی الا تغمزو مگر دا چې سترګې پټ کړي تاسو فی پائے کے فاغستر دائی وعلم پوش ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ چھے غنیون حمید غنیون بے پروا دے حمید ستائل شوے ذات تے صفت کڑے شوے دے الشیطان شیطان چھے دے یعدکم یروی تاسو الشیطان شیطان یعدکم یروی تاسو الفقر دا غریبینا ویامرکم حکم کئی تاسو بالفحشاء پشمتیا سرا یا بالفحشاء بے حیاء سرا واللہ یعدکم اللہ تعالی وعدہ کی تاسرا مغفرتن دا بخنی منو دخپل طرفنا و فضل دا میرو بانی
والله والله تعالی چې واسن مې ربان دې فراخ دې علیم پو ذات ته یو تل حکمت ور کوي پو د دین یو تل حکمت ور کوي پو د قران الحکمت پو د دین پو د قران مې یشاو چاله چوغړ و مې یو تل حکمت چاته چې ور کړی شو پو د قران فقد اوت یقینا د تور کړی شو خیرن کثیر لوی خیر ډیر خیر او ما یذکروا او سوچ نه کوي الا الالباب مگر عقلان مگر عقل والا خوندان د عقل او مان فقط ما چې تاسو کوي خرچ کوي لګوي من نفقتن صد خیراتنا صد لګولنا او نظرتم یا تاسو منخت کوي من نظرن صد منختنا فإن الله بیشک الله تعالی چې عالم پایبانه پوهه پویږي پاغه او مال الظالمین نشته د ظالمان د پر من انصار سو امداد کوونکی ان تبدو صدقات کچره خکارا کوي تاسو الصدقات خیراتنا فنعم ما هي نخشه ده وان تخفوها او کپټه ور کوي وتؤتوها الفقراء او ور کوي تاسو دا فقیرانو ته غریبان ته او خیر لكم دا ډیر خداستا سره پاره ډیر غوړه خبر استا سره پاره ويكفر عنكم من سيئاتكم ويكفر وبرجي ختم بکی عنكم استاسن من سيئاتكم گناون استاس والله الله تعالی بما پاسبانی تاسو چې تاسو عمل کوئی خبير خبردار دی ليس عليك هداهم نشته پتا سو باندې ګنا ليس عليك هداهم نشته عليك پتا باندې پیغمبر هدام سمول لدي خلقو ليس عليك هدام نشته پتا باندې سمول لدي ولكن الله لیکن الله تعالی چره يهدي هدایت کې سموي مې شاو چاله چوغاړي او ما تنفقوا چې تاسو خرچ کوئ من خیر صد خیرنا فلن انفسکم نو د خپل د ځان د فائدې لپاره او ما تنفقوا هغه چې تاسو خرچ کوئ اج تاسو خیرات کوئ لګوئ الا ابتغاء وجه الله مگر د پادر رضا منګید الله تعالی او ما تنفقوا اغه چې تاسو خرچ کوئ من خیر صد مال یوفی الیکم پورا با درکړی شي تاسو ته وانتم لا تظلمون تاسو باندې ظلم ونکړی شي للفقراء الذين دا خیرات چې للفقراء اغه فقیران د پاره دی الذين كسان احصروا چدي بن شوی دي بن کلی شوی دي فی سبیل الله پلار د الله تعالی کی احصروا چې بن کلی شوی دي فی سبیل الله پلار د الله تعالی کی لا یستطيعون دوی طاقت نه لري دوی وس نه لري ضربند سفر کا ولو فرد بزما کے یا سبهم الجاهل گمان کی بدی بانے الجاهل ناپوا اغنیا د مالدارای من التعفف د نکولو د سوال د وجه یا سبهم گمان کی بدی بانے الجاهل نا خبر انسان ناپو سړی اغنیا د مالدارانو من التعفف د وجه د ځان پاک ساتلو د سوالنا تعریفهم تب دې پیجنې بي سیما په خپل نخو باندې په خپل نشانو باندې لا يسلون الناس چې سوال نه کوي دوی د خلقونه الحاقن په आवाज خپل باندې الحاقن په ان خطل سره وما ترفقوا جتاسو لگوئی من خیرین صد مالنا فإن اللہ بیشک اللہ تعالی چرے بھی علیم پیبانی پو ذات تے الذین کسان ينفقون چدی لگوی
اموال خپل مالونه باللیل د شپې والنهار دروازه سرن په پټه والا تر په سرګنده په ښکارا فلهم دوی لپاره اجرهم اجر دوی عند ربهم دوی طرف سره ولا خوف علیهم نبیر په دی باندې ولا هم یحزنون نو دوی غم جن شي الذين كسان ياكلون الربا چې خوري سود لا يقومون دوی باندې پاسې د خپل قبرونو الا كما يقوم الذي مگر پشان د پاسې دو د اغه سړی يتخبطو شیطانو چې ګډ وډ کړی وي دلر شیطان من المس د لیون توبنا من المس د لیون توب نه یاد نه خطلون ذالک دا عذاب بانم زګه چې دوی قالو دوی وی نبل به یقینا سوداګری چې دا مثل الربا پشان د سود ده سوداګری مثل الربا پشان د سود ده سوداګری غسل خرڅول دا مثل الربا پشان د سود ده وحل الله البيع حلال کړل الله تعالی البيع سوداګری وحرم الربا وحرام کړی دی سود فمن پس هغه څوک جاهو چراغ دتا موعظه النصیحت خونا من ربی طرف درب ددنا فانتها نو دې منشو فلهو نو در پارا ما هغه سری سلب چې د مخ کی کړلی معافی ورتوش وامره ما ملد دو کار د الى الله حواله دی الله تا ومن عاد سوق چې بیا واپس شودي ستا اولای کنو دا کسان اصحاب النار دا دوزخ یاندي هم فیا خالدون همیشه په دې کې یمحق الله الربا ختموی الله تعالی مټاوی الله تعالی روانوی الله تعالی ربا سود او یربی صدقات زیاتوی مال د خیراتونو والله الله تعالی چې لا يحب مين نه کوي محبت نه کوي کله کفار نسیم هر نا شکر ګننګار سره ان الذي بشکا کسان امر چې ایمان راوړل او عمل صالحات او عمل لکین د سنت برابر واقام الصلاه او ادروی مزلرا واقام الصلاه او کړه منځنا او کومنځ نیغه ودرو منځواتو زکات او زکات ورکو لهم نو دیر پار اجرم ثواب د دوی د اندربم د دوی طرف سره ولا خوف علیهم نبیر په دی باندې ولا میزن نبه دی غم جن شي ایه الذین آمنوا ایماندارو اتقوا الله د الله نو ویریږي او ضرور پرې ده ما غصب بقیه چپاتی شي وی من الربا د سودنا ان کنتم مؤمنین کئ تاسو ایماندار فلم تفلوا کو چې تاسو دا کارو نکو تو سود پرې نه خو فازنون تیار شي به حرب من الله فجنگ سره د الله طرفنا فازنون تیار شي اعلان واوري به حرب د جنگ من الله د الله طرفنا فازنو نو خبر شي به حرب په جنگ سره من الله د الله طرفنا او رسول یو دغه رسول طرفنا وان تبتم جیتاسو توبه او باسلام فلکم نستاسو لپاره د روس علیکم سرونه د مالونو استاسو لکم رؤوس اموالکم استاسو پر اصل مال استاسو ده لا تظلمون تاسو به ظلم نه کوي ولا تظلمون تاسو باندې ظلم نشي کېده وین کان ذو عسرتن او کوي یو سړی ذو عسرتن ناچار تنگ دستا وین کان کچری وی ذو عسرتن تنگسیا والا قرضدار فنظرتن نو لازم نی انتظار کول اغه اعلان سره د وخت د مالداري پوری وس پوری وان تصدقوا دا چې تاسو خیرات وکای دا چې تاسو معاف کای خیر لکم نو دا ډیر غوړه دي تاسو پر ان کنتم تعلمون چې تاسو پويږئ واتقوا ځان بچ کئ یومن د عذاب دا غرض نه ترجون تاسو واپس کړئ شي فی پای کې الله تا ثم توفى بیا پورا ور کړئ شي کل نفس ناری نو استما قصو کسب چې د کړی دي هم لا یظلمون دی باندې مظلومونه کړی شي ایه الذین آمنوا ایماندارو اذا تداینتم کله چې ما ملک وید تاسو بدین د قرض علاج
تر نیټه مسمن معلومه پورې علاجن دی نیټه مسمن معلومی پورې فكتبون داولی کای وليكتب فقال چولی کی بینکم استاسو ترمیان زکاتبون یلکون کے بالعدل په انصاف سره ولا یا بقاتبون انکار دین کای لیکون کے ان یكتب دلیکولنا ان یكتب چې داولی کی کما علمه الله لك څنګه چې ته خودنه کړل الله تعالی لکه څنګه چې الله تعالی لیکي خود الله فليكتب مزد دیولی کی وليملو بیان دیو کی املا دیو کی الذي غسل عليه الحق چې بدبانه حق ته قرض دی وليتق الله الله دی ویریږي رب او چې رب ده ولا يفسن کموي منه د دینا شین معمولی فین کان الذي کچریوی غسل عليه الحق چې بدبانه حق ته قرض دی سفیحن کمزور کمکل او ضعیفن یا کمزوری او لا استطیع طاقت نری ایومل د بیان کولو د بیان هو ده فلیوم للنو بیان دیو کی ولیو دوست ددو مرګره ددو بلاد په انصاف سره فین کان الذی کچریوی دا غسړی علیه لا کو چې بدبانه حق ته قرض ده سفیان بیاکلا کمکل او ضعیفن یا کمزور ده او لا استطیع طاقت نری ایو ملت چې بیانو کی هو ده فلیوم للنو بیان دیو کی ولیو وارث ددو دوست ددو مرګره ددو بلاد له په انصاف سره واستشهدو گواهان طلب کای واستشهدو شاهدان دیونی سي گواهان دیونی سي شاهدان ونی سي گواهان ونی سي شهیدین دو کسان دو گواهان من رجالکم د نارینه استاسنا فیلم یکونا رجلین کچری نیوی دو نارینا فرجن یو سړی امراتان او دو خزی ممن دا چانا ترزون چی تاسوی خو خوی من الشهداء دا گواهان انت ظل دا چی ایرشی احداهما دیوی دا دی دوارنا انت ظل چی هیر کری چی انت ظل چی هیر بکی احداهما یو دا دی دوارنا انت ظل که هیرشی یو دا دی دوارنا او تذکر نیاد ایبا احداو مال اخرى نیاد ایبا یو بلیتا او تذکر رایاد بکلی احداو مال اخرى یو د دې دوړو نه بلیتا ولا یا بشوا دا انکار دین کوي گواهان زامادو کله چې دوی راو بلل شي ولا تسو مستړي کېږي ان تكتبو دا چې تاسو لیکي صغیرن وړه معاملې د قرض صغیرن ورو کې خبره وړه معاملې او کبیرن یا غټه معاملې علاجي د خپل نیټه پورې ذالکم دا لیکل چې دینو اقصتو ډیر د انصاف خبره ده ان الله د الله په نسبانه واقومو او ډیر برابرون کی دا لشهادت د گواهی ودنا او ډیر نږدې ده الله ترتابو چې تاسو به شک نه کوئ الا ان تكون تجارت مگر دا کوي سوداګری تجارت حاضرتن لاس پلاس حاضر تدیرونا چې اړوي راړوي تاسو بینکم بخپل مس کی فلیس علیکم نشته پتا سو باندې جناون ګنا الله تكتبو چې داون لیکي چې کوم د نقد دا نو کداون لیکي نو خیر ده وشیدو گواهان یې ذات تبایتم کا چې تاسو ذات تبایتم کال چې اغستل خرڅول کوي ولا یزار رکاتب ضرر با نور کول کیږي لیکون کیتا ولا شهیدون او نه گواتا وان تفلق چې تاسو کوي دا کار فانه فسوق بكم یقینا دا نافرمانی ده فانه یقینا دا کار فسوق نافرمانی ده بكم تاسو پور فانه وان تفلق او کچه تاسو دا کارو کو نفع نو فوزوقی مګه کې انداز ګناه کار دی دا ګناه دی بكم استاس واتقوا الله الله نو ویریږي وای علمکم الله او پو کوي پو در کوي تاسو الله تعالی تعلیم در کوي تاسو الله تعالی والله بكل شيء علم الله تعالی پر سبحانه پو ذات ته وین کنتم کچه تاسو علا سفر په سفر باندې ولم تجدوا تاسو نمای کاتبن لیکون کې فرحان
نو غاڼه دیوی فرحان نو غاڼه دا مقبوضه قبض کړي شوی اغستلې شوی فرحان نو غاڼه مناسب دا مقبوضه قبضه کړي شوی فإن امنا او که یقینو کو فإن امنا بعضکم بعضا او که یقینو کو زنو کو سانو بعضن په زنو باندې فإن امنا که یقینو کو بعضکم زنستا سنا بعضن په زنو باندې فلیود الذی نو ادا دي کیا غسړې او تو مینا امانتو چې امانت خود رشوي دي د سکا او تو مینا چې امانتدار ګرځولې شوی دی امانت او امانت خپل فلیود الذین اداد کی الذی غسړ او اتمنا چې امانتدار ګرځولې شوی دی امانت او امانت خپل وليتق الله الله دیو یریږي رب او چې رب دې ولا تکتم الشهاده مو پټوي گواہی او مې یکتم او چا چې گواہی پټکړه فإنه یقینا دا سړی آسمون ګناګار دی قلب زړه یقینا د زړه ګناګار دی والله الله تعالی چې بما پاس باندې تعامل چې تاسو من کوي علیم په ذات ته لله صرف د الله تعالی پر دی ما غسو قسمت چې بس مانو کړي بر دی او ما فی فرادیا چې خطری زمکی وین تب دو کخکارا کوي تاسو ما غسو فین بسکم چې تاسو په نفسونو کې زړه کې او تو هویا تاسو پټ کوي یحاسبکم به الله حساب بو کی تاسو الله تعالی فیغفر الله تعالی بخنه کوي لمن هغه چاته شاو چوغواړي ایو ذب عذاب ور کوي مې شاو چې چاته وغواړي والله الله تعالی چې الله کل شین قدیر هر څه باندې قادر دی آمن الرسول ایمان راوړل رسول صلی الله علیه وسلم آمن الرسول منلی دی رسول بما اغس انزل الیه چراغلی دی دتا چې نازل کړی شوی دتا مې ربی د طرفا رب ددنا آمن الرسول ایمان راوړل رسول الله صلی الله علیه وسلم بما پاسبانی انزل الیه چې نازل کړی شوی دتا مې ربی طرفا درف خپلنا والمؤمنون مؤمنان هم ایمان راوړي کلن هر یو آمن کلن هر یو آمن ایمان راوړل بالله په الله تعالی باندې او ملائکه په ملائکه باندې او کتب په کتابونو داغو ورسله او پر رسولان داغو او دوی وی لا نفرق منغ فرق نکو بین احد من رسلی فمیز د یو تن کې د رسولانو داغنا فمیز د یو تن کې د رسولانو داغنا وقالوا وای دې سمعنا من غوارد واطانا من تابعداري کو غفرانک ستاره پر بخنه دا غفرانک بخنه غواړستانه رب یا رب زمنګا ویلیک المسیر او ستاسو طرف ته واپس دا ورګرځیدلی لا یکلف الله تکلیف نور کې الله تعالی نفس ني سيو نفس تا الا وسها مگر داغه د وس برابر لهاشته د نفس د پارا ما غس کسبت چې د کړی دي د غټلی والے او فدبان او بال تاوان نه ما دا اوسه کسبت چې د غټلی رب یا رب زمنګ الله تواخذ نامنګ منیسا ان سینا کچریر شي زمنګنا او اختان یا خطایو کومنګا او اختانا یا خطا شو منګا رب یا رب زمنګا لا تواخذنا منګ منیسا ان سینا کچرته ایر کومنګا حکمستا او اختان یا خطا شو منګا رب یا رب زمنګا ولا تحمل علينا مبارک او پمنګ باندې مبارک او پمنګ باندې مېګ د پمنګ باندې اسرن بوج کما حمد ولک څنګه کتاب بار کړو علی الذین پاکستان باندې من قبل چې زمونږ مخکیو رب یا رب زمنګا ولا تحملنا مبارک او پمنګ باندې لا تحملنا مبارک او پمنګ باندې ما هغه بوج لا طاقت لنا چې نشته طاقت زمونږ لپاره به داغه لا طاقت لنا چې نشته طاقت منګ لرا به داغه هغه باندې وافورنا موږ ته معفو کې او اغفر لنا موږ او بخي ورحمنا موږ باندې رحم وکي انت مولانا تزمن مددگاری دوسی فانصرنا زمنګ امداد وکا علی القوم الکافرین فقوم کافرانو باندې بسم الله الرحمن الرحیم
شروع کوم په نوم د الله تعالی سره چې به حد مهربان دی او ډیر زیات رحم کوونکی دی. الف لام میم. الله پویږي په ماده حرفونو باندې. الله لا اله الا هو. الله الله تعالی چې لا اله نشه بل څوک حاجتونه پوره کوونکې، بل څوک حقدار د بندګۍ الا هو بيد غنا. الحي ہمیشہ ژوند دے، القیوم انتظام کون کرے، سنبالخ کون کرے. الحي ہمیشہ ژوند دے، القیوم تدبیر کون کرے، چل کون کے دے، انتظام کون کرے. نزل علیک الکتاب رالے گلے دے پتا باندے کتاب بالحق د پاره د حق رشتونه فرشتیا سره د حق د اظهار د پاره. نزل لگ لگے نازل کړي دے، لگ لگے را لے گلے دے علیک پتا باندې کتاب کتاب بالحق په حق سره مصدقا رشتونه کون کې دے لما دا غسو بین یدیه دا کتابونو چې مخ کې ددنا. وانزل التوراۃ اور علی گلے دے تورات والانجیل وانجیل من قبل پخوا مخ کې هدن چه ہدایت للناس د پار د خلق. وانزل الفرقان اور علی گلے دے فیصلہ کون کے کتاب. ان الذين بشکا کسان کفر جو کافران دی کفر کړل بیت الله پیاتون الله تعالی باندې لهم در پر عذاب شدید عذاب دے سخت عذاب دے در پر. والله الله تعالی چې عزیز زور ور دے زبردست ہے انتقام بدلا غستن کہے. ان الله بشک الله تعالی چې لا یخفا نه پټیږي علی پاغ باندې شیون حس یو سیزا فراو دے پزما کی ولا فی السماء و نپاسمان کی نہ تو پزما کا شے پٹی گی و نپاسمان کی. والذی اللہ تعالی ذات یصورکم کہ شکلون جوڑ استاسو یصورکم چې شکلون درکوی تاسو تا صورت درکوی شکلون جوڑی تصویرونه جوړوي تاسو فل ارحام پرحمونو د مور کې فل ارحام پرحمونو کې رحمونو د میندو کې کیف یشاء سرنګ چوغاړي. لا اله نشر حقدار د بندګۍ نشته جتونه پوره کون کې الله بيد غنا. العزیز زبردست زور اور دل حکیم حکمتون والا دے. هو الذی دا اللہ تعالی غزات انزل علیک الکتاب چرارے گلے پتا باندھ کتاب نازل کرے پتا باندھ کتاب. منہ زند دے قرآن نا زند دے کتاب نا آیاتنا آیاتنا دی محکمات واضحہ محکمات محکم یعنی مضبوط. ندغا ام الکتاب اصل کتاب دے آیاتن اصل دے کتاب دی محکمات واضح مطلب والا. ہن ندغا ام الکتاب اصل دے کتاب دے ووخرو او نور آیاتنا متشابہات پٹ مطلب والدی. متشابہات متشابہات یعنی پٹے معنی والدی. فاما الذین پسا کسان فی قلوبهم چی دوی پزرون کے زیغن کو گوالے دے فیتبعون دوی تابداری کئی ما داغس تشابہا
هغه چې پټ معنی والدي فتبیونا دوی روانیږي ما په هغه آیاتونو پسې تشابه چې پټه معنی والدي من هوی دی کتاب نه ابتغال فتنه دی د پاره د طلب کولو د فتنه او ابتغا تاویلی او د پاره د طلب کولو د حقیقت داغه او ما یعلمون پویږي تاویلو حقیقت داغه باندې الا الله بيد الله نا والراسخون فی العلم اغه مضبوط په علم کې الراسخون اغه مضبوط فی العلم په علم کې یقولون دوی وای ا مضبوط علم والا یقولون دوی وای یقین کوي آمنا بی چې مونږه ایمان راوړل په دې باندې کلون دا ټول من عند ربنا د طرفا زمونږ رب ندی وما يذكروا نسيت ناخلی الا اولو الالباب مگر خاوندان دا عقل ربنا رب زمونږ لا تزغ قلوبنا مکه غو زمونږ زړونه بعد زیاده اتنا رسول چې تا مونږ ته هدایت را کړلې وهب لنا من تراکه من توبه من لدن کا د خپل طرفنا رحمتن مهربانی انک انت الوهاب یقینا تبخون کید هرڅ انک انت الوهاب یقینا تور کون کے وهاب ور کون کے بغیر د غختل رب یا رب زمنگا انک یقینا جامع الناس جمع کون کے دخل کل یوم پاغ رزبان لا ری وفی چ شک پک نشتے ان اللہ بیشک اللہ تعالی چ لا یخلف المیعاد خلاف نہ کئی دوا دیکھ پلے ان الذين بیشک کسان کفر ج کافران نے کفر کړل لن تغنیانهم بچپن کی د دوینا من کول نشی من کوله د انهم د دوینا اموالهم مالن د دی ولا اولادهم نو اولادن د دی من الله د عذاب د الله تعالی شین معمولی اولائکم دا کسان هم وقود النار دوی خشاک د ور دی خشاک د ور کدا بیال فرعون پشان د فرعونیانو د دوی حال پشان د حال فرعونیانو دی والذین اواکسان من قبلهم چې دوی نه پوخاو دوی مخکی کذبوا بیااتنا دروجن کړي دي آیاتونه زمونږه فاخذهم الله بذنوبهم ونول دوی الله تعالی بذنوبهم په سبب د ګناونو د دوی والله الله تعالی چې شدید العقاب سخت عذاب ورکون کړي قل للذین کفروا قل وللذین قسان تکفر چې کافران دي کفر کړل ستغلبوا نزد چې تاسو به کمزوري کړي شي او تحشرون او تاسو به جمع کړي شي لا جهنم جهنم طرف ته او بیسل میحاد او ناکار زید دا او بیسل میحاد او بد زید تیار کړی شوی دا جهنم میحاد بستر ناکار بستر دا ناکار زیدا جهنم قد کان لکم یقینا شتاستا سر پارا آیاتن یولو ین خفیف یاتین پاغ دوړلو کې التقطا یو بلتا مخامخ شو یو شو فیتن یوڑلا تقاتل جنگیدل جنگ کو فی سبیل اللہ فلا ضل اللہ تعالی کی و اخرى بلدل کافرتن کافروا یرونهم چلی دلدوی هر یو بلرا کافرتن اخرى بلدل کافرتن کافروا یرونهم لیدر هر یو بلرا مثلهم دوچن ڈبل رأی العین پلیدلو دستر گسرا رأی العین پلیدلو پڑاگ باندے وقار لیدلو واللہ یؤید واللہ تعالی محکم کئی اللہ مضبوطی بنصری پخپل امداد سرا اللہ مضبوطی پخپل امداد سرا من یشاء چا چوغاڑی ان فی ذالک یقینا فدی کار کے
لا عبرتن خامخا عبرت تے لوی سبق تے لئولی الابصار خاوندانو د عقل وال د پارا خاوندانو د سترګو لرا لئولی الابصار د پاد عقل مندو خاوندانو د عقل یا خاوندانو د سترګو زوین للناس خست کړي شوی دي خلقو ته حب شهوات خوند سیزنو مینا د خوند سیزنو من النساء د خزنا زینا خست کړي شوی دي زینا خست کړي شوی للناس خلقو ته حب الشهوات محبت د زړه غوښتن کې سيزونو حب الشهوات مینا محبت د زړه د غوښتن کو سيزونو من النساء د خزنا والبنین د زامنو نا والقناطیر د خزانو المقنطره جمع کړي شوی من الذهب د سرو زرو والفضه د سپینو زرو والخيل اسنا المسومه نشاندار ولنعام او ساروی ډنګر ولحرس فصلنا ذالک متاع الحیات الدنیا دا فائدې د ژوند دنیاوی دي ذالک متاع دا فائدې الحیات الدنیا دنیاوی ژوند نږدې ژوند والله عنده الله تعالی چې د دې الله تعالی سره والله الله تعالی عنده د سره حسن المآب خزې دې د ورګرځیدلو د واپسې قول ورتوا او نبئکم از خبر در کم تاسو ته بخیرن غور من ذالکم د دینا للذین قسم د پاره تقوا چې متقیان دي پرهیزګار دي عند ربهم د دوی د رب سره جنات باغون دي عند ربهم پنځ درب د دوی جنات باغون دي تجری چې ویږي با من تحت الانهار داغه د لاندې ولی نهرنا خالدین فیها همیشه وي دوی پای کې وزواجن بیبیان دی مطهرتن پاک صفا ورضوان اور رضا منگی دا خوشحالی دا من اللہ د الله طرفنا والله الله تعالی چې بصیر لدن کې بالعباد وقل بندگانو باندې الذين كسان يقولون چې دی وی ربنا رب زمنګا اننا یقینا منګا آمنا ایمان راولې فغفر لنا منګا وبخي ذنوبنا گناہوں زمنگا وقنا منگا بچ کے عذاب نار عذاب دورا الصابرین صبر کون کی والصادقین رشتنی دی والقانتین تابعدار دی والمنفقین خیرات کون کی دی والمستغفرین بخن غختن کی بالاسحار په وخت چربان کې په وخت سحر کې په وخت پېشمنی کې شهید الله گواہی کړل الله تعالی شهید الله گواہی کړی الله تعالی انه چې یقینا لا اله نشه حقدار د بندګۍ الله بيد دی الله نه نشه حاجتونه پورا کون کې بيد دی الله نه الله بيد الله والملائکه ملائکوم گواہی کړلا اول العلم خاوندان د علم گواہی کړلا اول العلم والملائکه ملائکه اول العلم او عالمان قائما ولارلی بالقسط په انصاف سره یې په دې گواهی باندې لا اله نشه حقدار د بندګۍ نشه حاجتونه پوره کون کې الله او بيد دی الله نه العزیز الحکیم زور اور دی او حکمتونه والے ان الدین کنن دین چې دی قبول کړي شوی دین عند الله د الله په نسبت الاسلام او اسلام دی ان الدین یقینا دین قبول کړي شوی قبول دین عند الله پنځ الله تعالی علی اسلام او اسلام دی او مختلف الذین اختلاف نه کړي الذین کسان اوتل کتاب چورته کتاب ورکړي شوی الا من بعد مگر رسل دینا ما جام العلم چراغ له علم بغیا اختلاف یو کو بغیا د زد وجب بینهم چې دوی ترمنځو بغیا بینو بغیا د زد وجنا بینهم چې دوی ترمنځو او من یکفر چا چې انکار کو کفر کو بیات الله کو حکمونو د الله تعالی
ویاتون اللہ تعالی فإن اللہ بے شک اللہ تعالی چیز سریع الحساب زری صاحب کتاب کون کرے فإن حاجوگا کچے دوی جگڑ کئی تاثر چھیڑ چاڑ کئی تاثر دوی ممارز کئی تاثر خلوئی تاثر جگڑ کئی تاثر چھیڑ چاڑ کئی بحث مباحث کئی فقل ورطوائے اسلم تو زد ماخبل زان تابدار کڑے دے اسلم تو وجیا ماخبل زان تابدار کڑے دے للہ دا اللہ تعالی دا پارا ومن او اغسوک اتبعان ومن او اغسوک اتبعان چه زما سرا تابدار ومن اتبعان اغسوک چه اغا چاچے زما تابداری کڑے دا وقل والی اللذین آکسان تاوت الکتابا چورتا کتاب ورکڑے شوئے دے والامیین او امیانو تان پڑتا امیانو اسلم تم آیا حکم منل تاسو آیا تاسو تابع کی گئے تاسو تابیداری کوئی فین اسلمو کچھے دوی تابدار شو نکو دوی حکم امانلو فقد احترقین دوی پہ ہدایت شو دوی برابر شو وین تولو کچھے دوی واپس شو مخیو گرزو فینما علیک البلاغ کین فتا باندی رسول لی واللہ اللہ تعالی چھے بصیرم بالعباد لیدن کے لئے پخفل بندگانو باندے ان الذين بشکا کسان یکفرون چ کفر کئی بیت اللہ فیتون اللہ تعالی بانے ویقتلون النبیین وجنی پیغمبران بغیر حق پناہ کا باندے ویقتلون الذین او وجنی الذین کسان یامرون چ حکم کئی بالقسط پہ انصاف سرا کالمان من الناس دخلقنا بشرهم نذیر ورکدویتا بیعذاب علیم فعذاب سخسرا اولئک الذین دا کسان دی حبطت اعمالهم چه برباد شوی دی عمل ند دی ضائع شوی دی برباد شوی دی اعمالهم عمل ند دی فی دنیا پر دنیا کے والآخرت او پاخرت کے اعمالهم نشیدو رپارا من ناصرین سوک مدد کون کے مالم نشیدو رپارا من ناصرین مدد کون علم ترائیتنو گورے الالذین کسان اوتو نصیبا چورکڑشے دیورتا نصیبا یا ابراہم کتاب کتابنا یدعونا الى کتاب اللہ دوی بل لیکی گی کتاب دا اللہ تعالیٰ تا یدعونا الى کتاب اللہ دوی بل لیکی گی کتاب دا اللہ تعالیٰ تا لیحکم بینم چے فیصلو کی دوی ترمینزا ثم يتولى بیا مخو گرزی فریق نیوڑالا منهم دو دینا هم مورزون او دوی نمانی هم مورزون او دوی مخ اڑون کی دی ثم يتولى بیا اوڑی فریق نیوڑالا منهم دو دینا وهم مورزون او دوی مخڑ ان کی ذالک دا پدی وجبان بیانم چھ بیشک دوی قالو دوی ویلی لن تمسن النارو اچھری بنبلو سیگی فمنگ باندی النارور لن تمسنا اچھری بنرسیگی منگتا النارور الا ایام معدودا مگر یو سورد دشمار مگر یو سورد دشمار وغرهم او دوکور کړل دوی لره فی دینم په دین خپل کې ما اغس کانو یفترون او چې دوی جوړول درو دوله دوکور کړل په خپل دین کې وغرهم دوک کړی دی دوی لره فی دینم په دین د دوی کې ما کانو یفترون هغه خبره چې دوی د ځان نه جوړوي فکیف نصرنگ حال بی اذا جمعنا کل چمنگ دوی را جمع کول یومن اغرستا لا ریب فی چشک پائی کی نشتے ووفیت و پورا پورا بور کلیشی
کل نفس هر یو نفس تا ما کسبت آچ د کسب کړی وهم لا یظلمون او دوی باندې به ظلمونه کړی شي قل اوایا اللهم ای الله مالک الملک مالک د بادشاہی اللهم ای الله مالک الملک اختیار مند بادشاہی تؤتل ملک من تشاء تور کوي بادشاہی چې چاته وغواړي چې چاته رضا شي بادشاہی ورکوي تنزل ملک وتنزل ملک او اخلی بادشاہی ممن دا چاته شاو چې ته وغواړي چې د خوښ شي وتنزل پزو اخلی وتنزل راکاږي الملک بادشاہی ممن دا چاته شاو چې ته وغواړي واخلی تینا پزور باندې وتعز عزت ورکوي من تشاء چې چاته وغواړي وتذل ذلت ورکوي من تشاء چا چې وغواړي بيدک الخير استا پلاس کې خیر دې انک یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر فسبان توانای قدرت لرونکي طاقت والای طول الليل تنباس شپا فی النهار پروس کې نوګدشي وتولج النهار ننباس الروز فی الليل پشپکی نشپوک دشی وتخرج الحی تراو باسی جوندے من المیت د مړینا وتخرج المیت تراو باسی مړې من الحی د جوندینا وترزق ترزق ورکای من تشاو چاله چو اچا چې د خوښي بغیر حساب بي حساب لا يتخذ مؤمنون الكافرين اولیاء لا يتخذ المؤمنون ندی جوړوي مؤمنان ندی نسی مؤمنان الکافرین کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا د مؤمنان ومن يفعل چا چې دا کارو کو ومن يفعل چا چې کو ذالک دا کار فلیس من الله نشته د الله تعالی طرف نفی شین فیس قسم تعلق کی شی پس تعلق الا ان تتقوا مگر دا چې تاسو ځان بچ کئ منهم د دوینا تقاتن فزان ساترو سرا تاسو ځان بچ کئ د دوینا تقاتا فزان ساترو سرا الا ان تتقوا مگر ک تاسو یری گئی دا غوینا تقاتن پیر سرا ويحذركم الله نفسا يروي تاسو الله تعالی نفس او د خپل ځان نه والله الله تعالی چې وإلى الله المصير وخاص الله طرف ته ورګرځیدلی قول ورتواین تخفو کچه تاسو پټ کوي ما غصفی صدورکم جستاسو پسینو کی او تبدو یا تاسو خکارا کوي یا لمح الله الله تعالی پای باندې پويږي ویا لم الله تعالی پويږي ما پاس باندې په سماده بردي پس مانو کی وما پاس باندې فل ارض چبزما کی والله الله تعالی چې الله کل شیء قدیر پر سبحان قادر ده یوم تجدو اگر وسچه وبمومی کل نفس هر یو نفس ما اغه عامل چې د عمل کړل من خیرین صد خیر نه محضرن حاضر کړی شوی وما عملت اغه چې عمل کړل من سویند بداینا تودو غواړي با او خیبا لو ان بینها چې ارمان دې چې د ترمنځ او بینه د عمل ترمنځ امدم بعیدا لوی فاصله وي لوی مودوي لوی فاصله تودو غواړي با لو ان بینها کوي پمینز د دکی او بینه او پمینز د عمل د دکی امدم بعیدا لوی مسافت لوی مودا لوی فاصله ويحذركم الله نفس الله تعالی يروي تاسو د خپل ځان نه والله الله تعالی چې رؤوف بالعباد مهربان دی بالعباد خپل بندګانو باندې شفقت کوونکی دی قل ارتوایا ان کنتم تحبون الله کچیتا سمینا کوي د الله تعالی سره فتبعوني نو په ما پس روان شي کچه تاسو محبت کوي الله تعالی سره مینا کوي الله تعالی سره فتبعوني
نو ما پس روان شي یحببکم الله مین بو کی تاسو الله تعالی یغفر لكم بخن بو کی تاسو ذنوبکم دو گناہوں تاسو والله غفور رحیم الله تعالی بہن کے مہربان دے قل واتقوا الله حکم امنه د الله تعالی خبر او منه د الله تعالی او رسول دغه پیغمبر فین تولوا نک مخ اړوي تاسو فین الله بیشک الله تعالی چې لا يحب الکافرین من نه کوي د کافرانو سره یا فین تولوا نک چته دوی مخ واړو ان الله بیشک الله تعالی چې لا يحب الکافرین مین نه کوي د کافرانو سره ان الله بیشک الله تعالی استفا غره کړی آدم علیہ السلام او نوح علیہ السلام او ابراهیم خاندان د ابراهیم علیہ السلام او عمران او خاندان د عمران علیہ السلام علی العالمین په مخلوقات باندې ذریه اولاد د بعضو حاضن د دوی نه بعضن د زنونا ذریه اولاد دی بعضو حاضن د دوی نه بعضن د زنونا والله الله تعالی چې سمیع علیم اوریدن کړه په ذات ته اذ قالت امرات عمران کله چې وی خذ د عمران رب رب زما انی نذرت یکن ما منخت کلا لقستار فرما د اغصفی بطنی چې په ګډه زما کی محرر آزاد وی زمانہ بازاد وی فتقبل نو قبول کا منی زمانہ محررا آزاد کړی شوی دی د دنیا نه یا زمانہ فتقبل منی نو قبول کا زمانہ انک انت السمیع العلیم یقینا توریدن کے علیم په ذات فلما وضعتها هر کله چې اوزه غولا اغیلرا فلما وضعت هر کله چې اوزه غولا پیدا کړه ها دا جنای فلما وضعتا هر کله چې پیدا شوا قالت نو دیوی رب رب زما انی وضعتوا یقینا ما اوزه غولا دا جنای انی وضعتوا یقینا ما اوزه غولا دا انسا جنای والله عالم الله تعالی ډیر خپويږي بما پاسبان وضعت چې دی چې دیو زه غولا دی راوړه وليس الذکر او نه دی نارینا کالون سا پشان د دی غوختل شي جنای دی درکړې شي جنای وليس الذکر او نه دی الک کالون سا پشان د دی جنای وليس الذکر وليس الذکر او نه ده نارینا الک کالون سا پشان د دی جنای نه ده هر الک کالون سا پشان د دی جنای درکړې شوی وانی سمیت یقین ما نو می خې د دی مریم وانی سمیت یقین ما نو می خود له د دی جنای مریم وانی اعوذ یقین بچکو ما دلرا بیکا پتاس را اللہ تعالی ذریت اولاد دے من شیطان رجیم شیطان نٹلی شوینا فتقبلها ربها نقبول کلا دلرا رب دے بقبول پا قبل ولو حسن خستسرا وانبتها زرغونی کلا نباتن حسن فزرغون ولو خستسرا وانبتها زرغونی کلا وی ٹکولا نباتن حسن پټکولو خسته سرا وکفلها اپاللا ویسپارلا دال زکریا علیہ السلام تا یا وکفلها زکریا
یو ځای کړه دا د زکریا علیہ السلام سره ویس پار لدا زکریا علیہ السلام تا کلما دخل هر وقت کله وچه دخل داخل شو دا زکریا علیہ السلام علیها پدې باندې زکریا المحراب زکریا علیہ السلام المحراب عبادت خانه ته کمرې ته وجدن ابی منذ عند د دې په خوا کې رزق رزقو قال او زکریا السلام یا مریم اے مریم ان لک هذا داتا در کم طرف ناراضی ان لک هذا داتا در کم طرف ناراضی قالت اغه هو من عند الله دا د الله طرف ندی ان الله بیشک الله تعالی چې یرزق من یشاء رزق ورکړي چاته غواړي بغیر حساب حساب هنالک پدغه ځای کې پدغه مقام کې دعا سوالو کو دعا وکړه زکریا علیہ السلام رب او رب د خپل ربنا قال او رب رب زما حبلی ما تراک من لدنک خپل طرف نه ذریه طیبه پاک اولاد انک سمیع الدعاء یقینا توریدن کې د دعاګانو فنادته आवाज قدتا الملائکه ملائکو وهو د قائم ولاړو یصلی چې منځ کو فلم حراب په عبادت خانه کې په کمره کې ان الله بیشک الله تعالی چې وبشرو کوم مبارک درکې تا تا بی یحیی په یحیی بچی سرا مصدقا چې رښتونه وي رښتونه کون کې بکلمت من الله بکلمت من الله بکلمت په خبره من الله چې الله طرف نه وي الله طرف نه دا وسیدن سردار وي وحسورن او بنکړې شوی وي وحسورن ځان ساتون کې وي وحسورن پاکباز ځان بساتی د ګنانا و نبیان پیغمبر وي من الصالحین د نیکاننا قال او وی د زکریا السلام میں رب رب زما ان یکون لی غلام سرنگ بوشی زمارا پرالک وقد بلغنی الکبر حال چ رسیدل له ما تبډاواله ومراتی عاقر او خذ زما شنددا قال الله تعالی وکذالک الله دغس الله تعالی يفعل كي ما يشاء سرنگ یو خشی كذلك الله الله قال الله تعالی كذلك دغشان الله الله تعالی چې يفعل كي ما يشاء چې خشی قال او ذ رب رب زما اجل غزلی زما پر آیتن یو نخ قال وی آیتو ک نخستا الله تکلم الناس دا چې تب خبر نه کوي د خلق سره تب خبر نه کوي د خلق سره ثلاثه ایام دریو ورځې خبره بنشي کوله د خلق سره ثلاثه ایام دریو ورځې الا رمضان مگر په اشاره سره واذکر یاد ربک خپل رب کثیرن ډیر ډیر وسبح پاکی بیان بلاشی والابکار بلاشی بے گئی والابکار او سار وختي وسبح ډیر پاکی بیان نوا بلاشی سبا والابکار سبا او بیگا بلاشی بے گئی ما خام والابکار او سار وختي واذ قالت الملائکه کله چې ملائکو وي یا مریم اے مریم ان الله بیشک الله تعالی استفا کی ته غوړه کړي وطهر کی او ته پاک کړي واستفا کی ته غوړه کړي الله نساء العالمین په خذود مخلوقات باندې عالم په خذو باندې یا مریم اے بی بی مریم اقنتی تابیداری کوا لربک د خپل رب اسجدی سجدہ کوا
ورکعی رکو کوا ٹیٹیگا عجزی کوا مراکعین دا عجزی کون کو سرا دا رکو کون کو سرا دا عجزی کون کو سرا ذالک من انباء الغیب دا خبرنا دا غیب ندی دا غیب خبرنا دی ذالک من انباء الغیب دا خبرنا دا غیب دی نوحیه چی منگا دا وحی کو الیک استا طرفتا نوحیه منگا را لگو الیک استا طرفتا وما کنت تنوی لدیهم ددوی سرا اذ یلقون اقلامهم کلچ دوی غرزولو اقلامهم قلمون اخپل ایهم چکم یو بد دوینا یکفلو پالن کئی مریم د مریم وما کنت لدیم تنوی د دوی سرا نزدے از یختصمون کلچ دوی جگڑا کولا کلچ دوی بحث کو چیڑ چاڑ کو از قالت الملائکتو کلچ ملائکوی یا مریم اے مریم ان اللہ بیشک اللہ تعالی یبشرو کی مبارکی تر کئی تاتا زیر در کئی تاتا بے کلمت منہو پیو حکم سرا دخپل طرفنا بے کلمتن پیو کلمی سرا پیو حکم سرا بے کلمت منہو پیو کلمی سرا منہو دخپل طرفنا اسمہو چنم بداغ نام بے المسیح مسیح عیسیٰ بن مریم عیسیٰ زوید مریم بے چنم بے المسیح مسیح عیسیٰ زوید مریم وجیہن مخورز بے مخوالا یعنی برکتی وی وجیہن برکتی وی فی الدنیا پا دنیا کے والآخرت و پا آخرت کے ومن المقربین ایبد نزدے کسانونا اللہ تا مقربین اللہ تا دی نزدے کلیشون وی ویکلم الناس خبر بکئی دخل کو سرا فی المہد پا زانگو کے پا کوت کے جولائی وکہلن پا فوخ عمر کے ومن الصالحینی ود صالحانونا دا نیکانونا قالت دے مریم وی رب رب زما انا یکون لی سرنگ بوشی زما دا پارا ولدن علک ولم یمسسنی چند رسید لے ماتا بشرن حیثی و انسان قال اللہ کذالک اللہ دغس اللہ تعالی یخلق پیدا کئی ما یشاء اغچ خوخیشی اذا قضا امرن کرچ فیصلو کی امرن دیوکار فإنما یقول له یقینا اوے اللہ تعالی غتا کن شا فیکون ناغشی ویعلمه الكتاب او بخیدت کتاب او بخیدت تعلیم بور کدت کتاب د کتاب والحکمت او دا عقل خبر والتورات والانجیل او تورات و انجیل ورسولنا و رسول بئی لے گلے شوی بئی الى بنی اسرائیل تا او دے بورتوئی انی قد جیتکم یقینا راوڑ میں دے تاسو تا یقینا راوڑ میں دی تاسو تا بے آیتن یولویا نخا من ربکم تاسو درب دا طرفنا یولویا نخا تاسو درب دا طرفنا انی یقینا زاخلق جوڑو ما لکم تاسو لمن الطین دخٹنا کا حیعت الطیر پشان شکل د مرغی فانفخ نبیا پکے ہوا ہم فی پائے کے فیکون نشی طیرن مرغی
مارغو باذن الله د الله په حکم باندې زما په کمال نشي الله په حکم او بر لکما جوړو ما زایړاند او بر الاکما او بر جوړو مز او بر رغوم جوړوم الاکما زایړاند ینه اغا پیدای شوړاند مورزاد لاند چې زای اړاند پیدا شي ولا برس برګی مرز والا او فیل موتا ژوند کو ممړی باذن الله په حکم د الله باندې او نبئکم خبرو متاسو بما پاسبانه تاکولون جتاسو خړای وما تدخرون جتاسو جمع کوي ذخیرہ کوي جمع کوي فی بیوتکم بخل کورن کې ان فی ذلک یقینا پدې کار کې لا آیت یولو نخدا لو عبرت لکم تاسو پر ان کنتم مؤمنین کې تاسو مؤمنان ومصدقا رشتنی کون کې مت تصدیق کون کې ملما داس بین یدیا چې مخ کې زمانہ من التورات التورات نا وليحل لكم دې پاجز حلال کوم تاسو لپاره بعض الذين اغا حرم عليكم جهرام کړی شی پتا سو باندې وجئتكم اور اول می تاسو ته بیااتن یو نخا من ربکم تاسو درب د طرفنا فتقوا الله وذلا نویرګ واتیون زما خبرو منای ان الله بشک الله تعالی چې رب زما دې او ربکم استاس رب دې فعبدو بندگیو کوي د دې الله تعالی فعبدو نو یو من الله تعالی په بندګۍ سره هاذا صراط مستقیم دا برابر لار دا فلما احس عیسی کله چې معلوم ک عیسی علی السلام منهم الکفر د دوی نه کفر محسوس کې نه معلوم منهم الکفر د دوی نه کفر قال وی من انصاری سوق بزما امدادی وی امداد کو انکے الی اللہ د الله دین الی اللہ ان اللہ الی اللہ اللہ طرف تا د الله دین سوق په امدادی وی نه من انصاری سوق دے ماسرا مدد کو ان کے اللہ اللہ طرف تا قال الحواریون او یغم مخلص مرگرو او یغم الحواریون مخلص مرگرو ہوئی نحن انصار اللہ منگا مدد کو ان کیو دا اللہ دے دین منگا مدد کو ان کیو دا اللہ دے دین آمنا باللہ من ایمان راولے پر اللہ تعالیٰ بانے وشہد گواشا بی اننا مسلمون چکنن من مسلمانان یو ربنا اے رب زمنگا آمنا من ایمان راولے بما پاسبانے انزل تا جتا نازل کر لے واتبان الرسول منگا تابداری کر لے پیغمبر حکم من لے منگ دا پیغمبر وقتبنا منگ اولی کما شاہدین دا گواہی ورکون کو سرا ومکرو دوی چلول جوڑ کو دوی چلولو کو عیسیٰ علیہ السلام دا قتل اولو ومکر اللہ تدبیرو کو دا بچ کولو واللہ خیر الماکین اللہ تعالی غورت تدبیر کو ان کے رے اذ قال اللہ قلچ اللہ تعالی ویا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفیکا یقیناً تاز پورا اخلم ورافعوکا پورتکوم دے الی اخفل زان طرف تا اچتوم نظام طرف ومطہروکا تا پاکوم تا من اللذین کسان نکفر جو کافران دی وجال اللذین او گرزون کما آغا کسان اللہ اتبعوکا جستا تابداری کرلیا ستا خبر من اللہ ستا تابداری کرل ستا تابدار دی فوق اللذین دا پاس دا اغا کسانو کفر جو کافران دی الى یوم القیامہ دروازے دا قیامت پورے ثم الی مرجعکم بیا بخاص
الیہ حال زما طرف تا مرجعکم واپسی استاسو فاحکم زوا فیصلوکم بینکم استاسو ترمینزا فیما پاسکے کنتم فی تختلفون جتاسو بے کے اختلاف کوئی فاما الذین پسا کسان کفروا چ کافران دی فعذبهم زبرت عذاب ورکم عذابا شدیدا عذاب سخت فی الدنیا والآخرۃ الدنیا و آخرت کے وہ معلوم نشدر پر من ناصرین سوک امدادیان سوک امداد کو ان کی واما الذین ہر چا کسان آمن ایمان راوڑلے آغا کسان چی ایمان راوڑلے وعمل الصالحات و عمل نکلے نیک د سنت برابر فیوفیہم اجورهم پورا پورا بول کے اللہ تعالیٰ دوی تخفل اجرنا فیوفیہم پورا پورا بول کے اللہ تعالیٰ دوی تخفل اجرنا دوی اللہ با دوی تور کی اجرنا پل فیوفیہم اجورهم پورا پورا بور کے اللہ تعالی ثوابون دی واللہ لا يحب الظالمین اللہ تعالی مین نکی ظالمان سرا ذالک نتلو علیک دا منگلولو پتا باندے من الآیات دا آیاتنا و ذکر الحکیم او بیان دا حکمت نڈک ذکر الحکیم او بیان دا حکمت نڈک نصیحت تے الحکیم دا حکمت نڈک انہا مثل عیسیٰ کنن مثال عیسیٰ علیہ السلام عند اللہ فنیز اللہ تعالیٰ بانے کا مثل آدم پشان دا آدم علیہ السلام دے خلقہو دا آدم علیہ السلام پیدا کر لے من ترابن دا خاورنا ثم قالا بیائی دا تویل لہو دتا کن شا فیکون نشو الحق دا حق من ربک استاد رب دا طرف نلے فلا تکم من الممترین پس تمکی گا شک انکونا فمن پس اغا سوک چے حاجکا جگڑ کئی تاثرہ ممارز کئی تاثرہ چھیڑ چاڑ کئی تاثرہ فی جد بارکی من بعد رسل دینا ما جا کچراغ لیتا تا من العلم دا علمنا فقل ورطوا تعالی ورا شئی ندو منگ براو بلورا طلب بکو ابنانا زامن خفل و ابناکم زامن ستاسو ونسانا خز زمنگا ونساکم و خز ستاسو ونفسنا منگ پخپلا ونفسکم و تاسو پخپلا ثم نبتحل بیابا جزیوکو فنجل نو بگرزو لعنت اللہ لعنت اللہ تعالی علی القاذبین پدر روجنو بانے ان هذا یقیناً دا بیان لہو القصص الحق ہم ہا بیان دے حق وما من الہ نشتے سوک حجتنا پورا کون کے الا اللہ بید اللہ نا نشتے سوک اقدار دا بند گئی الا اللہ بید اللہ نا وإن اللہ بیشک اللہ تعالیٰ چیلہ هو العزیز الحکیم ہم خاضور وردے و حکمتن والا دے فإن تولو نکا چلے دویو گرزے دا فإن اللہ بیشک اللہ تعالیٰ چیلہ علیمون وذات بالمفسدین پروانی کون کو بندے قلوا یا زمان نبی اہل الكتاب اہل کتابو تعالو راشی الہ کلمتن یو خبر طرف تا سوائن چے برابر دا بینا زمن کو مسک و بینا کو مستاز و پمینس کے اللہ نعبودا دا چے بندگی و منگا نکو اللہ بید اللہ نا ولا نشرک بی شرک پن جوڑو دا غصرہ برخدار بنگرزو دا غصرہ شین اچالرا اس یو چیز ولا یتخذن بنی سی بازنا زن زمنگنا بازن زنلا اربابن خدایان من دون اللہ سواد اللہ تعالیٰ فَإِن تَوَلَّوْا نُكَچے دوی قبول نکو کدیو گرزے دو فقول ورطوائی شدو گواشای بینا مسلمون چکن منگ مسلمانانیو یا اہل الكتاب کتاب والو لیمتو حاجون ولی تاسو جگڑ کوئی چھیڑ چاڑ کوئی ممارزہ کوئی خلی وحی فی ابراہیم فحق دے ابراہیم علیہ السلام کے وبارد ابراہیم علیہ السلام کے وما انزلت التورات والانجیل او ندی راغلے او ندی نازل کلیشوی تورات و انجیل الا من بعد مگر رسو دا غنا
او نه دي نازل کړی شي او نه دي راغلي تورات او انجیل الله من بعد مگر استراغن افلا تعقلون ایتا سو عقل نلر عقل نکار نه له ها انتم هؤلاء خبردار تاسو اے دغه کسانو ها ججتم جګړه کوي تاسو فيما پا خبرو کې ليس لكم به علم فيما لكم به علم آئے کہ چشتے تاسو لپاره پای کې علم پوا نو فلمتو حاجون تاسو ولې جګړه کوي فيما پا خبرو کې ليس لكم به علم چې نشته تاسو لپاره پای کې علم باس کوي چیړچاړ کوي تاسو خله وای هغه سکه چې لکم به علم چې تاسو را پای کې شته علم فلمتو حاجون ولې تاسو جګړه کوي فيما پا خبرو کې ليس لكم به علم چې نشته تاسو لپاره پای باندې پوا والله يعلم الله پويږي انتم لا تعلمون تاسو نه پويږئ ما کان ابراهیم نو ابراهیم علیہ السلام یہودی ولا نصرانی نصرانی عیسائی ولکن کان حنیف مسلما لیکن وہ پاک مسلمان پوخ مسلمان کلک موحد ولکن کان حنیف مسلما لیکن وہ کلک موحد غاڑے خودن کے حنیفن کلک موحد مسلمن غاڑی خودن کے تابدار حنیفن یو طرف تو تمام شرکیات نہ پیو طرف مسلمن تابدار وما کان من المشرکین نو دو مشرکاننا ان اول الناس یقینا مناسب د خلقنا ابراہیم علیہ السلام تا یعنی نزدے یقینا ډیر نزدے او لائق د خلقنا ابراہیم علیہ السلام تعالی الذین خامخا اغا کسان دی اتبعوه چتابداری کړل د ابراہیم علیہ السلام وهذا النبی او دا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین کسان آمنوا چی مومنان دی دا د ابراہیم اسلام صحیح تابدار دی واللہ ولی المؤمنین اللہ تعالی دوست دے د مومنانو ودت طائفتن غواړي او اډلا من اهل الكتاب د اهل کتابنا لو یضلونکم جتاسو گمراه کی اهل کتابنا لو یضلونکم دا چې گمراه کی تاسو خطا کی تاسو ما یضلون دوی نشو گمراه کوله یو تن الا انفسهم مگر خپل ځان نو گمراه کوي ہما یشنو دوی پویگی نا یا اہل الكتاب اہل کتاب لما تکفرون تاسو علی کفر کوئی بیعت اللہ پیتون اللہ تعالی بانے وانتم تشہدون تاسو قائل یہ تاسو خبر یہ گواہان یہ یا اہل الكتاب لما تلبسون الحق ولی گڑ وڑوے تاسو حق لرا بالباطل دروغ سرا باطل سرا وتکتمون الحق و پٹوے حق لرا وانتم تعلمون تاسو پوئی گئے وقالت طائفتن اوی یا ویڑالی من اہل الكتاب دا اہل کتابنا آمینو ایمان نوڑای باللذی پاغسبانے انزل چے نازل کرے شویدے علی اللذین پاکستانو بانے آمنو چے مومنان دی وجہ النہار پا اول دروازے کی وکفرو کافر شے آخرہو پا آخر دروازے کی لعلم یرجون کہ دیش چدا خلق راو پشی دی دیننا دین اسلام نراو پشی دی قرآن نراو پشی ولا تؤمنوا ممنای خبره د هیچا الا لمن مگر هغه چا منای تبع دینکم چې منی دین تاسو چې تابعداري کوي د دین تاسو قول ورته وا ان الهدى کینن هدایت چره هد الله هدایت الله تعالی دے ایوتا دا زکه چې ولی ور کولې کیږي ایوتا حدن احدم مثل ما اوتیتم دا زکه چې ولی ور کولې کیږي یو کستا مثل ما اوتیتم پشان د هغه چې ور کړی شي دی تاسو ته او یحاجوکم یا دوی
جګړه کوي تاسو سره عند ربکم پنځ درف تاسو او یو حاجوکم یا دوی چھیڑ چاڑ کوي تاسو سره عند ربکم پنځ درف تاسو ولا تؤمنوا خبر ما منای الا لمن مگر داغه چا تبع دینکم چې تابعداري کړل دینکم د دین تاسو قول ورته ان الهدى یقینا صحیح هدایت هدى الله هدایت الله تعالی دې ايوتا احدن ايوتا آیا ور کې دي شي آیا ور کولې شي احدن یو کستا مثل پشام ما داغه کتاب اوتی تم چې درکړی شوی تاسو ته یو حاجوکم یا دوی جګړه کوي تاسو سره عند ربکم پنځ رب تاسو رب په خوا کې اور توائن الفضل بيد الله كنن مشری فضل بيد الله د الله پلاس کې دا فضل د الله تعالی پلاس کې ده فضل د الله تعالی پلاس کې یوتی ور کوي من یشاء چاله چې غواړي والله واسن علیم الله تعالی فراخ دی علم ولله یختص خاص کوي یختص ور کوي میرا بانی خپلا برحمتی میرا بانی خپلا یختص خاص کوي برحمتی خپل میرا بانی سره من یشاء چاله چې غواړي والله ذو الفضل عظیم الله ذل فضل خاوند دی ومن اهل الكتاب او زید اهل کتابنا منغسوک ان تامنه بقنطار کو امانت وسره کې دی بقنطار ډیر مال یو لوی خزانه یو اديه الیک نو ادا کوي تا واپس کوي تا ومنهم او زید دونه منغسوک ان تامنو اچھتو سکا مانت کې دی بی دینارین یو روپای یو دینار یو شرپای لا یؤدیه الیک نے ادا کی تا نے واپس کی تا الا ما دم تعالی مگر دا چتا ہمیشہ پاغ باندې قائمن ولړ الا ما دم تعالی مگر ترسو پور چتا ہمیشہ پاغ باندې قائمن ولړ ذالک دا زکا ذالک دا نه دا کول بینم زکا جدوی قالو وائی لیس علینا نشتے پا منگ باندے گناہ لیس علینا نشتے پا منگ باندے فی الامیینا پا مالونو دا امیانو کے سبیل سلار سگنا دا امیانو خلقو پا دی مال خوراک پا منگ باندے گناہ نشتے لیس علینا نشتے پا منگ باندے فی الامین پا حق دا غستر دا امیانو کے سبیل سگنا ویقولون وائد اللہ پا اللہ تعالیٰ بنے قذب درو وهم یعلمون وحال جدی پوئیگی برابر کے خبردار من اوفا چاچے پورا کو بیادی لوسپل واتقا ویرید اللہ تعالیٰ فإن اللہ بیشک اللہ تعالیٰ جو حب المتقین مین کئی متقیان سرا ان الذین بیشکا کسان یشترون بیاد اللہ اخلی لوز اللہ تعالیٰ و ایمانہم بیشکا کسان یشترون چخلی بیہد اللہ لوز اللہ تعالیٰ فلوز اللہ تعالیٰ بانے و ایمانہم پخپل قسمون بانے سمن قیلہ قیمت لگ اولائک دا کسان چی لا خلاق لهم نشے دور پر صبرخا فلاخ دے پاخرت کے ولا یکلمهم اللہ خبر بہن کہ اللہ تعالی دوی سرا ولا ينظر الیہ نہ بدوی تو رحمت پر نظر بانے گوری یوم القیامت پر روز قیامت بانے ولا یزکیم نہ بھئی پاک کی نہ بھئی پاک کی دے گناہ ولا یزکیم انا پاک کی دوی لرا ولو مذاب علیم میرے پاس ذات درناک وان منهم یقینا زند دی اہل کتاب لفریقا خامخا یوڑا یلون چتا ووی السنتهم جب خپلے فل کتاب په کتاب باندې فل کتاب په کتاب باندې لتحسبوه من الكتاب چې تاسو ګمانو کوي په د باندې من کتاب د کتاب والونا لتحسبو
دیکھوا چې تاسو ګمانو کوي من الكتاب د کتابنا وما هو من الكتاب او نه دی هغه د کتابنا او نه دی هغه د کتابنا ويقولون وايد هو من عند الله دا الله طرف ندي وما هو من عند الله غندي د الله طرفنا ويقولون وايد الله بالله تعالی باندې کذب دروغ وهم يعلمون وحال لا جدي پويږي ما کان لبشر نده کار د هیڅ بشر ما کان لبشر نشته طاقت ندی مناسب لبشر د هیڅ انسان لپاره د هیڅ انسان لپاره ايوتيه الله الكتاب چې ورکی الله تعالی د کتاب والحکم او په د دین او نبوت او پیغمبري ثم يقول بیا دی ویل الناس خلق تكونوا شيبا دلی زما بندگان من دون الله بيد الله تعالی نا ولكن كونوا لیکن هغه حکم کوي كونوا شي ربانین خدای خلق بما پدی وجبان کنتم تعلمون الكتاب چې تاسو تعلیم ورکوي زده کوي تاسو کتاب بما پدی وجبانی پدی سبب باندې کنتم تعلمون الكتاب چې تاسو خودن کیه د کتاب تعلیم ورکون کې د کتاب خودنه کوي خلق ته د کتاب د الله تعالی و بما کنتم تدرسون او پدی سبب باندې تاسو تدرسون خپل لوستل کوي خپل لولای ولا یامرکم حکم نکوي تاسو تان تتخذوا الملائکه چې اونې سه تاسو ملائک والنبیین او پیغمبران اربابا خدایان ولا یامرکم تاسو ته حکم نکوي اند دې خبره تتخذوا الملائکه چې اونې سه تاسو ملائک والنبیین او پیغمبران اربابا خدایان اربابا حاکمان معبودان شارعان خدای آیا مورکم آیا حکم کی تاسو بالکفر په کفر کول باندې بعد ازن تم مسلمون رست دین چې تاسو مسلمانان و اذا خذ الله کله چې واغست الله تعالی میثاق النبیین مضبوط وعده پیغمبرانو نا لما اتیتکم خامخ هغه چې درکم تاسو ته من کتابین د کتاب نو حکمت نو د سنت نا پود دین من کتاب ان کتابنا و حکمتنا و علمنا ثم جاءكم يا راشد رسول پیغمبر مصدقون رشتونه کون کے تصدیق کون کے لماذا سماکم جی تاسو سره دی لا تؤمنوا النبي هم خاطا سو ایمان نوړې پاغه باندې ولا تنصرون او امداد وکوي داغو مرستوي کوي مدد به کوي مرستوي کوي قال الله يقررتم تاسو اقرار وکړو اقررتم تاسو اقرار وکړو واخستم تاسو قبول کړه تاسو واغست علی ذالکم اسری په دې باندې زما وعده تاسو واغست په دې باندې زما وعده قالو دوی اقررنا منغه اقرار وکړو قالوا الله يفشدوا گواشه وانا ماکم من الشاهدین زیم تاسو د گواہی کوونکو نا فمن تولا سوک چو ګرځید سوک چې واوړې دو بعد ذالک رسول دی وادینا فولایکم الفاسقون دا کسان نا فرمان دي اف غیر دین الله آینو سوا د دین الله تعالی نا آیا بيد دین الله تعالی نا یبغون دوی بل دین لټي دوی لټوي بل دین ولو حاز الله تعالی پارا اسلم تابعداری کوي تابعدار دي مناسوک په سماوات چې بس مانو کړي ورا دي عظما کړي تاون په خوشاله سره وکړانو په زور باندې پناهوها کرهن پناهوها
طوعا وخپل چار وخوشالای وکرن پناچارای و الیه یرجعون او خاص د الله طرف ته دوی واپس کړی شي قولوا آمنا بالله من ایمان راوړل په الله تعالی باندې وما واپس باندې انزل علینا نازل کړی شي په موږ باندې وما انزل علی ابراهیم او چې نازل کړی شي پر ابراهیم علیه السلام باندې او په اسماعیل اسلام باندې او اسحاق علیه السلام باندې یعقوب علیه السلام باندې ولسبات او دغه په اولاد باندې او ما او تیغه چې ملاو شي اجور کړی شي دی موسی السلام ته و عیسی علیه السلام ته نبیونو او نبیانو ته پیغمبرانو ته من رب ابن طرفا درب د دوینه لا نفرق منغ فرق نکو بین احد منهم و یو کس کې د دوینه لا نفرق منغ فرق نکو فرق د ایمان لا نفرق منغ جدائی نکو په ایمان راوړو کې بین احد منهم پمنز د یو تن کې د دوینا ونحنو لو مسلمون منغه خاص د الله د پر تابعداریو او مې یبتغي سوق چې لټي سوق چې طلب کوي غیر الاسلام به د اسلام نه دین بل دین فلن يقبل من هرگز به قبول نکړي شي دنا منظور بنه کړی شي دنا او هو او دیب فی الاخره په آخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه بربادونه کیف یهد الله قوما سرنګه هدایت کې الله تعالی قومنا قوم تا کفر چاوي کفر کړل بعد ایمان پس د ایمان خپلنا وشهدو او گواہی ورکړی دوی ان رسول چې بشک رسول چې حق دی او جام البینات راغل دوی تا کار دلایل راغل دوی تا کار دلایل والله لا تعالی چې لا یذل قوم الظالمین هدایت نه کوي قوم ظالمان تا اولائک تا کسان جزاهم بدل د دوی ان علیم چې بشک بدوی باندې لعنت الله تعالی او ملائکه او د ملائکو دی او الناس اجمعین او د خلق ټولو دی خالدین فی همیشه به دوی پدې کې لا یخففون العذاب سپک بنکړی شي دوی نه عذاب ولا ينذرون نه بده ته مهلت ورکړی شي نه بده ته مهلت ورکړی شي الا الذين مگر کسان تابو چې توبه او باسلم من بعد ذالک رسل دی کفرنا وصلو عمل سیدہ کا برابر مگر کسان چې توبه او باسلا وصلو عمل سیدہ کو عمل برابر فإن الله غفور رحیم بیشک اللہ تعالی بخون کې مهربان دی ان الذين بیشک کسان کفر چې کافران دي کفر کړل بعد ایمان پس د ایمان خپلنا ثم ازدادوا بیادو زیاد شو کفرن په کفر کې لن تقبل توبتم اس کلب منظور نکړی شي توبه دوی اس کلب قبول نکړی شي توبه دوی اولئکم الضالون او دا کسان دوی گمراهان دي ان الذين بشکا کسان کفر چې کافران دي و ماتو او دوی مړ شو وهم کفار نو دوی کافر دي دوی په کفر کې مړ شو یقینا کسان چې کافر شو و ماتو مړ شو هم کفار او دوی په کفر کې فلن يقبل اسکلبا منظور نکړي شي قبول بن کړي شي من احد د یو د دوینا د یو تن د دوینا ملء الارض ډکواله د زمکه ذهبن د سرو زرو ولا وفتدا بی اگر ک بدله ور کوي دا سرزر ولا وفتدا بی اگر ک بدله کې ور کړی غیلرا لن يقبل قبول بنکړی من احد د یو کس د دوینه مل اولار دی دک ازمکه د ذهبن د سرو زرو ولا وفتدا بی اگر ک بدله کې ور کړی غیلرا دا عذاب بدله دا وتنه قبول شي اولائک دا کسان چې لهم عذاب علیم در عذاب دې درناک وما لهم من ناصرین شهدر پر اسوک مددگار